السلام علیکم ګرانو مینوالو امید لرم چې تاسو ټول باروغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ دوستانو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعیا مخې ته راغلي د نوښار سره تعلق لرونکي ښایسته د 25 کالو ځوان چا ظالمانو په ډیر په بېدردۍ سره قتل کړ دوستانو په څه وجه قتل کړو او چا قتل کړو او دوستانو د پلار د قاتلانو باره کې څه وایي دوستانو د مکمل معلومات د یوسف جان په دې پروګرام کې وګورئ او چې تاسو د مکمل معلومات نه خبر شي چې آیا د دومره ظلم او زیاتې چاو کو چې دا خسته ځواني قتل کړو دوستانو ویډیو کتونه مخکې کا تاسو زمونږ په دې چینل عام اولس کې نوی وي نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومه نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اساني سره دررسي او د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږي دوستانو ډیر افسوسناک دردناک واقعیا مخې ته راغلي دي د نوښار سره تعلق لرونکي د 25 کالو ځوان دوستانو خپل مرګرو ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو او دوستانو دا ویل کیږي چې د هیڅ چا سره د دښمنۍ جنگ جګړه نه و او د پلار هم دا خبره کوله چې زما د زوی د چا سره هیڅ قسمه تعلقات نه او د نه د چا سره دښمنۍ و او نه زموږ د پارټي مټي د چا سره لانجه و نو دوستانو د پلار د حکومت نه او د پولیس نه دا درخواست کولو چې دا دومره ظلم او زیاتې زما سره ولي وشو حالانکه زما د زوی خو د چا سره هیڅ قسمه بد نه وکړي نو دا دومره ظلم زما سره ولي وشو او زما ته د ما قاتل زر تر زر په مخ راولي او گرفتار کړل شي چې آیا د دومره ظلم او زیاتې زما سره چاو کو دوستانو یقینا ډیر غټ ظلم او زیاتې کړي دي یعنی چې د یو تعلیم یافته کس چې هغه باندې پلار او مور دومره تعلیم وکي او دا غینه بعد خلک ظالمان راپاسي او هغه بے ګناه قتل کړي نو دوستانو سړی ته ډیر زیات دوک وي او داغه مور او پلار ته به څومره دوک وي دوستانو نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زمونږ که تاسو اوسه پورې چینل نه سبسکرایب کړي نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ ډیره مننه شکریه